بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ورونو خویندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا دی زه احمد بشیر لقمانی، ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې انشاءالله ستاسو خدمت کې حاضر یم. الله تعالی دې وکړي ستاسو دا چینل سبسکرایب کوئ، شیر کوئ او لایک کوئ او ملګرو سره شریکوئ. په دې کې انشاءالله خیر ده او یو چاته خیر ورسیږي ستاسو په سبب باندې. یو سیاسره یو څوک څخه بلد نه ده او یو څوک څخه نه غواړي خپل خوب ووایي، نو هغه د خوبونو تعبیرونو کې لټوي او مطمئن کیږي. نو د آخر زمانې خوبونه دا مهم دي او موږ کوشش کوو چې خوبونه ښه طرف ته تعبیر کړو او که تنبیه شي پکې وي هغه هم انشاءالله په ښه طریقې سره ووایو، خلکو ته اطمینان حاصل شي، خلکو ته تشویشونه رافسي. شیطان کوشش کوي چې انسان باندې دا ژوند او دا عبادت او دا کاروبار دا معاملې هر څه خراب کړي. اکثر خلک استخارې کوي، په هغه کې خوبونه ګوري، نو دغه هم مهم وي. اکثر خلک کاروبار کوي، معاملې کوي، نو په دې کې بیا خوبونه ګوري. نو الله تعالی دې وکړي ستاسو همکاري کوئ د خیر په نیت باندې انشاءالله. نو یو خوب ده شریکه اورو. الحمدلله د اول خوب نه خو مطمئنه شوم. د دویم خوب چېرته راته تعبیر کوي چې درته یو خوب ما تعبیر کړی یو کس ما خپل ځان په خوب کې لیدلی چې د جهاد سنګر میدان وي، په میدان کې د جنګ په حالت کې یم او همدغه سنګر کې مرمۍ خورم او همداسې هغه کېږم چې یعنې شهید کېږم او په خپله داسې یوه غونډۍ په سر ولاړ یم او چې کله دغه مرمۍ باندې لګېږي او زه داسې فکر کوم زه شهید شوم، نو د غونډۍ په سر داسې کېږم او داسې ډېر د خوشحالۍ نه یو قسم ټوپونه وهم او ځان سره وایم چې الله شکر ده چې شهید شوم، یا الله شکر ده چې شهید شوم او شهادت درجه ماته نصیب شوه. داسې یو ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. د دې خوب پسې جزاک الله خیرا. نو دته یو بل خوب یو هغه ما ورته تعبیر کړی و چې د نبي علیه السلام جنازه یې په خوب کې لیدلی و چې د قبر نه ویستل شوی مبارک او خلک عکسونه اخلي. نو ما ورته داسې تعبیر کړی و، شته په دې چینل کې شته د محمد صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدل، دا یې د په نوم ده. نو هغه ما ته تعبیر کړی و د فیسبوک کې چې کوم د علماو خبرې دي د یو بل په ضد او د شریعت او احادیثو احکام د مسایل بیان شوي دي، یو بل په ضد خبرې کوي، خلک هغه کټ کوي، قطع کوي، بیا هغه نشري اختلافاتو لپاره. دغه کار نه مراد دا ده چې نبي علیه السلام جنازه هلته پروت ده او خلک عکسونه ترې اخلي. نو دا مې تعبیر کړی ورته، دی مطمئن شوی دی انشاءالله که دا کار وپکې نو دی نه وروسته منع کېږي. او که تاسو هم دا کار کوئ چې دا شیان نشروئ، شیر کوئ، د یو بل په ضد باندې مناظرې، د علماو خبرې اختلافي یو بل پسې خبرې کول، دې کې هېڅ خیر نشته. نو دې نه منع شي انشاءالله. دې کې تاسو ته خیر نشته، دې کې شر ده او دا د دې په ځای باندې ښه مسایل، ښه دیني مسایل، ښه علما چې هغوی ښه بیانونه یې کړي دي هغه نشر کړي چې خلکو ته خیر ورسیږي. نو دا خوب یې دویم خوب یې لیږلی و، بیا ویلي و چې هغه اول خوب تعبیر نه زه مطمئن شوم، دا دویم خوب ده. نو دویم خوب یې د شهادت په رابطه ده. دی وایي خپل ځان نه ښیي، بل څوک ده، نو هغه شهیدیږي، شهید کېږي، په یو غونډۍ په سر ده او لګېږي او لګېږي او لګېږي، فکر کوي دغه د شهید شوم او خوشحاله وي چې دغه شهادت درجې ته ورسېږم. دا ډېر ښه خوب ده. دا په توبه باندې هم تعبیر کېږي، په ځان ساتلو د ګناه نه هم تعبیر کېږي او غونډۍ نه مراد رفعت، درجه او قدر او منزلت او ځان یعنې ساتل دغه اجتماعاتو نه او داسې خلکو نه چې هغوی په ګناهونو کې اخته وي. نو انشاءالله ستا کوم ارادې دي د ګناه ساتلو، ځان د ګناه نه ساتلو، دا ټول الله تعالی تا ته توفیق درکوي او الله تعالی ته متوجه کوي. شهید معنا دا چې ته په حضور سره ته مونځ هم ځې کوې، ښه صحیح مونځ کوې، کوشش کوي چې مونځ دې هم صحیح وي، عملونه دې هم صحیح وي او د شر نه ځان بچ کوي. الله تعالی د دې ټولو شیانو نه تا بچ کوي او آخره خاتمه دې انشاءالله الله تعالی ښه کوي. الله ته امید ولره او شهادت د زړه نه وغواړه، الله یې درته نصیب کوي. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. والله تعالی اعلم.